بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د فاست بوکس سافټویر د ویډیوګانو د ټریننګ په لړۍ کې راځو موږ د روزنامچې برخې ته. په تیرو درسونو کې موږ د عیار منیو ویلې ده، عیار منیو مو خلاصه کړې ده. اوس راځو روزنامچې ته. روزنامچې ته موږ د دې لارې هم راتلی سو، او که چیرې موږ د مدیریت په عمومي صفحه کې ولاړ یو نو موږ د دې لارې هم روزنامچې ته راتللی سو. مستقیم دی موږ دلته د روزنامچې د نوې انټري د ثبت و صفحې ته بیایي، او که د دې لارې ورته راسو نو دلته موږ ته د روزنامچې لیست راته ښکاره کوي چې څوک جمع دي څوک به نام دي. مکمل لیست دلته کتلی سو. روزنامچه فلټر کولی سو چې له دغه تاریخ څخه تر دغه تاریخه پورې ماته روزنامچې معلومات راکړه. بیا پلټنه ورباندې وهو او کولی سو چې د روزنامچه په عرض مثال موږ ته د یوې میاشتې یا د دوو میاشتو روزنامچه راته راکړي، کولی سو چې هغه موږ په پی ډي اف کې واخلو یا په چاپ کړو یا هم اکسل ته واړوو. او کوم چیرې په روزنامچه کې زموږ انټریانې ډېرې وي، په سلهاوو وي، په زرهاوو وي، او زموږ یو مشخص انټري په کار نو د سرچ د بټن د لارې دلته کلیک پر کوو او دلته لیکو ورته دی موږ ته هغه زموږ غوښتل سوي انټري یا غوښتل سوی ریکارډ راته پیدا کوي. او دلته شو انټریز په معنا د دې دی چې ته دلته ممکن موږ سره په لیست کې زیاتې انټریانې وي، 100 200 500 وي، نو دی دلته درته وایي وایي په یوه صفحه کې زه څو دانې درته ښکاره کړم، 10 دانې ښکاره کړم، که 25 که 50 که 100. نو دا که چیرې موږ 100 کړو دلته بیا انټریانې ټولې موږ ته په یوه صفحه کې 100 دانې ښکاره کوي. او نیکسټ او پریویس چې دی اوله صفحه دومه درېمه یعنې 100 په یوه صفحه کې وي، بیا نورې 100 په دومه کې وي، بیا په درېمه کې وي. دلته موږ هرې صفحې ته اوښتلی سو. دا چې اوس موږ یوازې یوه انټري لرو نو نورې صفحې کار دلته نه دی سوی، نو په دې اساس باندې دا ډیسیبل دی. راځو اوس څنګه کولی سو چې موږ د روزنامچې نوې انټري وکړو. د روزنامچې یا جورنال نوې انټري باندې کلیک کوو، تاریخ انتخاب کوو، هم یکنون باندې کلیک کوم یا پر درېیم تاریخ باندې کلیک کوم. د 1999 کال د اوومې میاشتې پر درېیم تاریخ باندې. ښه، موږ په روزنامچه کې زموږ سافټویر خو دلته تبادله اسعار هم پکښې کې اجرا کیږي. اول به زه ساده انټري وکړم. زما پر احمد باندې افغانۍ باندې دی ماته د جمعې شپه ده یا کښت راته راوړی دی یا زما ته څه پیسې راوړی دي، هغه زه ځینې وصول کومه. جمع کرنسي افغانۍ، بنام کرنسي هم دلته افغانۍ باید انتخاب کړو. یعنی زما چې پر ده باندې وي دی زما په کومه کرنسي کې قرضداره و، د اوس ماته چې شي راوړي دي، دی زما په افغانۍ کې قرضدار اوس راوړي م افغانۍ دي، یعنې دلته موږ تبادله اسعار نه اجرا کوو. البته که چیرې دی زموږ قرضداره په افغانۍ کې وي او د اوس موږ ته ډالر راوړي وي نو دلته باید موږ په بنام کرنسي کې ډالر انتخاب کړو، ځکه دی زموږ قرضداره افغانۍ دي او راته راوړي ډالر دي، نو د ده د قاطع څخه به افغانۍ وصول سي، زموږ به دخل ته به ډالر اضافه سي. صحیح دی؟ په هغه صورت کې به د اسعارو تبادله اجرا سي. نو اوس موږ یوازې یوه ساده انټري کوو، یعنې افغانۍ زموږ پر ده باندې قرض پاته دی او افغانۍ هم راته راوړي دي. جمع کاته د چا د خوا څخه جمع کېږي؟ دلته موږ قاطع درلودلې، قاطع هم درلودې، حاجي احمدالله کاته موږ دارې دلته لرو د مشتري په حساب کې. حاجي احمدالله موږ یوه دانه په روزنامچه کې یو بله انټري هم درلوده که مو فکر وي. اوس به 2 دانې انټریانې سي. ګورئ، اصولي نقداز احمدالله، دا موږ وختي دا انټري کړې وه. نو را به سو روزنامچې ته او تاریخ ورته انتخاب کوم، جمع کرنسي هم افغانۍ او بنام کرنسي هم افغانۍ. د دې انټري څخه وروسته به زموږ په روزنامچه کې 2 انټریانې راسي. دلته به زه حاجي احمدالله انتخاب کړم. که دا لیست ډېر غټ و او تاسو نه سوی کولی چې دلته په لیست کې په اسانۍ سره پیدا کړي، الف و ه ولیکئ، د خپله احمدالله درته پیدا کوي، الف و ه مازې ولیکئ یا د نامه د سر یا 2 تورې ولیکئ. ښه، بنام څوک انتخاب کوو؟ حاجي احمدالله خو دلته موږ ته دا پیسې راوړي دي پر مثال. صحیح دی؟ نو ده چې راوړلې د ده خوا څخه جمع سولې، په چاپ سي بنام سولې، داخل ته ولاړلې، صرافي ته ولاړلې، بانک ته ولاړلې، یا مو هم کمیشن کار ته ورکړي دي مستقیم، یا شرکت امین لمیټډ چې پر موږ باندې دغه ته مو ورکړي دي، یا میوند بانک ته تللي دي، یا میرویس نیکه بس ترانسپورټ ته تللي دي، یا زی بانک ته تللي دي. چیرې ولاړلې دا پیسې؟ دا پیسې راوړلې فرض مثال موږ ته نغدې راکړلې، هغه موږ په دخل کې واچولې، نو دلته باید موږ دخل ورته انتخاب کړو، دخل یا تجاري. ښه، څو یې راوړي دي؟ فرض مثال د موږ ته راوړي دي 8000 افغانۍ د موږ ته راوړي دي. جمع مبلغ بنام مبلغ هم 8000 افغانۍ. جمع تفصیلات دلته موږ ورته لیکو. صحیح سو، وصولي نقده، صحیح دی، توسطي احمدالله، حاجي احمدالله. صحیح سو، وصولي نقده توسطي حاجي احمدالله. کنټرول بټن په کیبورډ کې ونیسئ، ای ووهئ، او بیا هم کنټرول بټن ونیسئ، سی ووهئ چې دا کافي سي، او په دې خوا کې کنټرول بټن ونیسئ، وی ووهئ چې دلته پیسټ سي.
یعنی هم به د جمع تفصیلات یو د رقم راسي او هم به د نام تفصیلات. که چیرې تاسو غوښتل چې مختلف تفصیلاتونه ولیکئ نو بیا هغه تاسو په خپله خوښه باندې لیکلی سي. دا به ثبت کړو. اوس به موږ د روزنامچې ته یې راسو. وګوره په روزنامچه کې دا دې دلته راغلي دي د حاجي احمدالله څخه جمع سوي دي. ګوره جمع کاته حاجي احمدالله، جمع مبلغ سوري 8000 افغانۍ په دغه تفصیل وصولي نقده توسط حاجي احمدالله. صحیح سو. په چاپس به نام سولې چیرې ولاړه دي د حاجي احمدالله څخه پیسې راغلي نو دا چیرې ولاړه دي؟ دا دخل یا تجاري ته ولاړلې 8000 افغانۍ په دغه تفصیل سره. که چیرې موږ په روزنامچه کې اشتباه کړې وه نو پر تغییر باندې کلیک کوو. دلته بیرته موږ کولی سو چې خپله اشتباه جبران کو، حل یې کو، هغه مشکل بیرته حل کو، تغییر کوو. فرض مثال موږ د حاجي احمدالله پر ځای باندې بل څوک انتخاب کړی و نو کولی سو چې دلته بیرته حاجي احمدالله ورته انتخاب کړو، یا په نام په ځای مو بل څوک انتخاب کړی و، یا هم په مبلغ کې خطا وتلي و، اشتباه سوي و. 8000 پر ځای موږ 80000 لیکلي وي، کولی سو چې دلته بیرته اصلاح کړو، یا په کرنسي کې اشتباه سوي وي، یا هم په تفصیلاتو کې په هر شي کې چې وي تغییرات ثبت کړه بټن پر وهو. صحیح دی. نو بیا به موږ ته تغییرات اصلاح سي. ښه انشاءالله په تغییر مو سره خلاص. او کوم چیرې غوښتل چې بیخي ډیلیټ کو پر ډیلیټ باندې به کلیک وکړو، ته مطمئنې چې دا ډیلیټ یې. که چیرې ډیلیټ بیا دا انټر نه راګرځي ته بلې ورته ډیلیټ یې کړه، او که وای نه ډیلیټ هم نو پر یا کینسل کړه بټن باندې به کلیک وکړو. ښه راځم اوس راپورونو ته. اول به زه نقده حساب یا د داخل حساب دلته وګورم. نقده حساب دلته به هم افغاني انتخاب کړم او دلته به هم داخل یا تجاري انتخاب کړم او پر پلټنه باندې به کلیک وکړم. ګوره وصولي نقده توسط حاجي احمدالله ما په روزنامچه کې انټري وکړل، دا مستقیم د احمدالله کاتې ته راته راغلې ده. صحیح سو. 8000 افغانۍ. صحیح دی. اوس که چیرې زه راسم دلته راپورونو ته او په راپورونو کې زه د دخل حساب وګورم. د دخل حساب خو مو وکتئ. راسم دلته د حاجي احمدالله حساب وګورم. هلته خو موږ ته دخل ته رسیدګي راغلی وه. دلته به راسم حاجي احمدالله به انتخاب کړم. ګوره وصولي نقده از احمدالله، وصولي نقده توسط حاجي احمدالله دغه زموږ اوسنۍ انټري ده. څو راغلي دي؟ 8000 افغانۍ د موږ ته رسید کړي دي. ګوره زموږ پر ده باندې وختي قرض سو 20000 افغانۍ. صحیح دی. بیا موږ ته د رسیدګي وکړل د 8000 افغانو ده. اوس زموږ پر ده باندې پور څو پاته سو 44000 افغانۍ. 20000 وې 8000 راته راوړلې، 44000 دی زموږ قرضداره دی نور هم. دا چې بیا آینده کې نور پیسې راوړي بیا په دغه ترتیب باندې ځینې وصول کوو. ښه په روزنامچه کې به زه یو بله انټري هم وکړم، تبادله انټري به وکړم. په داخل کې خو تاسې افغانۍ وکتلې چې اضافه سوي بیا وه. اوس به زه راسم روزنامچه کې به داسې انټري وکړم. زما پر حاجي احمدالله باندې 20000 افغانۍ پاته دي، خو ده ماته ډالر راوړل. صحیح دی. وایي وروره زه ستا قرضدار یم په افغانۍ کې، دغه ډالر راسره دي، دا ډالر وصول کړه چې د نن په نرخ باندې هر څو دي نرخونه، خو نو باید دلته موږ هره ورځ اپډیټ کړو. صحیح سو. فرض مثال تاسې اپډیټ کړل نرخونه، معلومات مو کې په صرافي کې دا خو باید تاسو په هر وخت کې اپډیټ کړئ چې نرخونه هلته تغییرات پکښې کې راځي. زه به دا فرض مثال اووه.10 ډالر ختلی دی نه، او کالدار هم 1.6 ته راغلی دی. صحیح سو. تغییرات ثبت کړه بټن به کلیک کړم. اوس راځم روزنامچې ته او د روزنامچې یا جورنال نوې انټري. دلته تاریخ انتخاب کوم، هم اکنون د نن تاریخ. جمع کرنسي زما پر د چی باندې دي؟ افغانۍ پر باندې دي. چې د اوس ماته راوړي دي ډالر راوړي دي. جمع کاته د چا د خوا څخه؟ حاجي احمدالله. بنام کاته نغدي راته راوړي دي کې پر صرافي را جمع کړي دي. فرض مثال د نغدو حساب خو موږ ولیدي، دا انټري به هم پر نغدو باندې وکړو، وروسته بیا بل انټري پر صرافي باندې وکړو. جمع مبلغ څو راته جمع کړي دي؟ د 100 افغانۍ په بدل کې د ماته ډالر راکړي. زه باید د څخه 100 افغانۍ وصول کړم د ده په کاته کې. دی راته وایي وایي د 1000 افغانۍ وصول کړه، ما د 1000 افغانۍ په معادل ډالر راوړي دي چې 190 یا 130 ډالره کېږي نه 190.8 سنټه. صحیح دی. دغه 190 ډالره ما درته راوړي دي یا 130 ډالره مې درته راوړي دي، دغه ته وصول کړه چې هر څو کېږي د نن په نرخ کې زما په حساب کې وصول کړه، هغه 1000 افغانۍ کېږي. فرض مثال صحیح. ګوره ته موږ 1000 افغانۍ در څخه وصول کوو، 190 ته خپل اتومات واوښتي تبادله اجرا شول. دلته موږ لیکو چې وصولي نقده حاجي احمدالله، حاجي احمدالله 1000 افغانۍ معادل ډالر 190 به نرخ اووه. دا تفصیلات باید داسې واضح لیکلي وي. کنټرول A کنټرول C. ولې که سبا ورځ یو مشکل راځي په دغه تاریخ باندې وایي تا ماته 1000 افغانۍ راوړې وې
چې په هغه ورځ باندې د ډالر په اووه نو ما ستاسو څخه 10,000 افغانۍ چې تا ماته ډالر راکړي 129 ډالر چې ما ستاسو څخه وصول کړل هغه 10,000 افغانۍ کېدلې ځکه ډالر په اووه باندې و. صحیح دی. اوس به دا دلته ثبت کړم. اوس به یې پلار راسو د حاجي احمد الله به وګورو 10,000 افغانۍ باید دلته وصول سوي وي په دغه تفصیل سره. افغانۍ دلته انتخاب کوم او دلته هم کاته حاجي احمد الله انتخاب کوم او پر پلټنه باندې کلیک کوم. ښه وصولي نقده حاجي احمد الله 10,000 افغانۍ معادل ډالر 129 په نرخ اووه. صحیح دی. مخکې دی زموږ 40,000 افغانۍ قرضداره وه 10,000 هم دا دې ځینې وصول کړلې چې هغه 129 ډالر یې راته راوړل. نو زموږ اوس دی څو قرضداره دی 14,000 افغانۍ زموږ دی قرضداره دی. ښه اوس که زه چیرې راسمه دلته د دخل حساب وګورم نقده حساب ته راځم دخل ډالر او دلته هم دخل یا تجاري انتخاب کوم او پر پلټنه باندې به کلیک وکړو. ګوره د نن یوې د اومې میاشتې پر 3 تاریخ باندې موږ پر دغه تاریخ باندې وصولي نقده حاجي احمد الله چې 10,000 افغانۍ راته راوړې وې معادل ډالر 129 ډالره کېږي په نرخ د اووه. زموږ دخل ته د 129.اووه ډالره اضافه سوي دي. صحیح شو. که سبا ورځ موږ دغه راپور غوښتی چې زموږ په دخل کې دا 129 ډالره ولې اضافه سوي دي په کوم اساس باندې راغلي دي دلته خو دا واضح سره لیکل دي چې دا خو حاجي احمد الله زموږ ته پور راوړی و چې د 10,000 افغانۍ په بدل کې موږ ته 129 ډالر راکړي وو. ان شاء الله الرحمن ډېر مو سره په خلاص شو ځکه ډېر واضح دی. ښه اوس راځم روزنامچې ته. داسې انټري به وکړو چې هغه زموږ و صرافي ته ولاړې سي پر حاجي احمد الله خو زموږ 14,000 افغانۍ نورې پاتې دي هغه دوی زموږ پر صرافي باندې جمع کوي. ان شاء الله د تبادلې اسعارو یا د اسعارو د تبادلې انټري هم دا د ځاسول چې دي. ګوره روزنامچې کې دلته وګوره حاجي احمد الله جمع کړي دي موږ ته 10,000 افغانۍ. صحیح سو. په دخل زموږ به نام سوي دي 129.اووه سنټه 129 ډالره اشاریه اووه سنټه. صحیح سو. دا زموږ دخل ته راغلي دي. موږ د ده څخه د 10,000 افغانۍ وصول کړي دي د ده په حساب کې او به نام کړي مو دي دخل ته په دخل کې 129 ډالره یعنې ده موږ ته ډالر راکړله د 10,000 افغانۍ په بدل کې. دا د روزنامچې حساب شو. ښه اوس به زه راسم یو بل انټري به وکړم. زما یو مشتري دی هغه راته وایي وایي زه پر صرافي باندې پیسې در جمع کوم. زموږ پر صرافي باندې پیسې راته جمع کړي یا پر حواله راته راکړي. نو جمع کرنسي افغانۍ بنام کرنسي به هم افغانۍ کو. صحیح دی. او دلته هم حاجي احمد الله انتخاب کو. تاسو به نو بس چې ولې یوازې حاجي احمد الله دي ځکه زه بل مشتري لرم نه دلته نور مشتریان زه نه لرم. صحیح دی. حاجي احمد الله به انتخاب کو. اوس نور مشتریان جوړو ویډیو اوږدېږي وخت اخلي. ښه د موږ ته جمع کاته حاجي احمد الله د حاجي احمد الله څخه جمع کوو به نام پر چا باندې پر احمدي صرافي. موږ په احمدي صرافي کې کاته لرو موږ ته پر احمدي صرافي باندې حواله راکړې ده. صحیح دی. مستقیم زموږ په صرافي کې را جمع کړي دي. جمع مبلغ 100,000 افغانۍ به ولیکم. صحیح دی. او دلته به زه ولیکم چې وصولي احمد الله حاجي احمد الله توسطي احمدي صرافي کنټرول سی کنټرول وی د بلې خواته به دا ورته پیسټ کړو. اوس په دغه مبلغ زموږ دخل ته نه وي تللی دا به چیرې ولاړ سي صرافي ته به ولاړ سي. بس راځم دلته راپورونه ګورم او دلته اول د وارې زه باید دلته نقده حساب وګورم چې آیا دخل ته راغلی دی که یا افغانۍ وي. دلته به باید موږ افغانۍ انتخاب کړو او دلته به هم دخل یا تجاري انتخاب کړو. ګوره وصولي نقده توسط حاجي احمد الله دا خو زوړ حساب و چې هغه موږ 8,000 افغانۍ وصول کړلې چې زموږ دخل ته راغلې وختي 2,000 وې بیا مو 8,000 وصول کړلې چې 10,000 شولې لیکن د صرافي دا ګوره دلته نه دي راغلي. ښه راوسم بیرته راپورونه ته. دلته به زه د مشتریانو حساب وګورم چې آیا د احمد الله په حساب کې دا پیسې وصول شوي دي که یا افغانۍ به دلته موږ انتخاب کړو او دلته به هم حاجي احمد الله انتخاب کړو ځکه حاجي احمد الله زموږ مشتري دی. د مشتریانو په کاته کې ګوره وصولي حاجي احمد الله توسط احمدي صرافي دا 10,000 افغانۍ خو د موږ ته وصول کړي دي. زموږ پر 14,000 پاته وې 13,000 شو زموږ حساب زموږ د تر مابین حساب ځکه چې د موږ ته پر صراف باندې 10,000 افغانۍ حواله راکړې ده. په تفصیل کې کوم چیرې لیکل ورسره ډېر به ښه وي که چیرې موږ داسې ورسره ولیکو نه چې صرافي حواله نمبر 928 ځکه اکثره وخت حواله اجرا کېږي تاسو ته دې حوالې درکوي. دا مو ایډیټ کړئ. اوس که چیرې دلته راسم زه د حاجي احمد الله کاته وګورم دلته به هم هغه تفصیل ایډیټ شوی وي اتومات. پلټنه دلته کلیک کوم. ګوره وصولي حاجي احمد الله توسط احمدي صرافي حواله نمبر 928. صحیح دی. ښه
رابستم راپورونو ته یو ځل د صرافي کاته به وګورم. دلته به زه انتخاب کړم د بانکونو یا د بانک یا د صرافیو کاتې. دلته وګوره زه افغاني انتخاب کوم او دلته هم احمدي صرافي انتخاب کوم او پر پلټنه باندې کلیک کوم. وګوره وصولي حاجي احمد الله توسط احمدي صرافي حواله نمبر 928. زموږ د صرافي په کاته کې موږ ته دغه پیسې جمع شوي دي. صحیح دی. صرافي کې موږ مخکې د صرافي د که ستاسو په یاد وي په هغه اولو ویډیوګانو کې موږ 4,50,000 افغانۍ د صرافي قرضداره وو نه، د احمدي صرافي موجوده بیلانس چې موږ ولیکلی وو هغې موږ قرضداره وو. اوس موږ ته مشتري 1000 افغانۍ زموږ پر صراف باندې جمع کړي دي، نو هغه قرض مو څو ته ورسېدی 4.5 لکه افغانۍ. مخکې موږ د صرافي قرضداره وو نو خو 1000 افغانۍ د مشتري په توسط باندې ورته جمع شولې. اوس موږ د صرافي څو قرضداره یو 4,19,000 افغانۍ. صحیح دی. که چیرې تاسو په دې کې کنفیوز کېږئ زه به دا ایډیټ کړم، دا کاته دا به زه ایډیټ کړم، داسې به یې کړم چې زموږ پیسې د صراف سره پرتې دي. احمدي صرافي چې موږ پرون کاته ورته جوړه کړل دا به زه تغییر کړم. هغه پیسې موږ په زوړ حساب رسیدګي کې لیکلي، یعنې موږ د صرافي ځان قرضداره کړی وو، دا به زه دلته وردګي کې ولیکم. انشاءالله الرحمن دا پوره مو سر په خلاص دی، نو په دې خاطر به نور ایډیټ کړو چې نور مو هم سر په خلاص شي. اوس باید موږ ته سره 4,51,000 افغانۍ په صرافي کې پرتې وي. صحیح دی، ځکه موږ هلته بیلانس واړو، یعنې دا زموږ پیسې په صرافي کې پرتې وې. اوس وګوره 4,50,000 افغانۍ زموږ وختي په صرافي کې زړې پرتې وې، بیا 1000 افغانۍ زموږ مشتري صرافي ته را جمع کړي دي، 4,51,000 افغانۍ اوس زموږ په احمدي صرافي کې پرتې دي. انشاءالله سره مو په خلاص شو. ښه، دا هغه و چې موږ ته مشتري پر صرافي باندې حواله راکوي یا پیسې راته جمع کوي. بانک هم په عین شکل سره. صحیح دی، د بانک انټري هم په دغه شکل سره ده. ښه، د صرافي او د بانک باندې مو هم انشاءالله سر خلاص دی. بانک هم په عین شکل دی لکه څنګه چې موږ د صرافي انټري وکړله. اوس زه ستاسو ته به فکر درګرځي چې موږ خو 4,51,000 افغانۍ په صرافي کې لرو، دا بانک تاسو ته دا پیسې هم یکدون انتخاب کوو تاریخ او جمع کرنسي افغاني، بنام کرنسي افغاني، جمع کاته صرافي، جمع کاته کومه صرافي وه؟ احمدي صرافي، بنام کاته بانک. دلته باید موږ میوند بانک ورته انتخاب کړو یا عزیزي بانک، هر بانک چې وي فرق نه کوي، عزیزي بانک ورته انتخاب کړو. جمع مبلغ څو ورته اړومه بانک ته؟ 4,00,000 افغانۍ. صحیح شو. دلته لیکمه چې انتقالي 4,00,000 افغانۍ از احمدي صرافي به عزیزي بانک. ګوره د احمدي صرافي څخه پیسې راواخیستلې، 4,00,000 افغانۍ موږ په خپل بانک کې جمع کړلې. اوس به روزنامچې ته به راسو، په دا روزنامچې په روزنامچې کې وګوره، ګوره 4,00,000 افغانۍ دي چې دا زموږ د احمدي صرافي څخه راویستلې عزیزي بانک ته مو یوړلې. اوس به زه چیرې دلته به زه د احمدي صرافي کاته وګورم، را به څو افغانۍ به انتخاب کړو او دلته به اول احمدي صرافي وګورو چې زموږ د صرافي څخه 4,00,000 افغانۍ وتلي دي که نه دي وتلي. ګوره انتقالي 4,00,000 افغانۍ د احمدي صرافي څخه عزیزي بانک ته موږ پیسې ځان ته رسید کړلې. صحیح دی. 4,51,000 افغانۍ زموږ پاته وې په صرافي کې. اوس موږ ساده 51,000 افغانۍ په صرافي کې لرو، ځکه 4,00,000 افغانۍ مو راویستلې. ښه، دا 4,00,000 افغانۍ موږ چیرې یوړلې؟ چیرې ولاړلې؟ راوځو دلته د بانک او صرافي کاته او دلته به هم زه افغانۍ انتخاب کړم، دلته به عزیزي بانک انتخاب کړو او پر پلټنه باندې به کلیک وکړو. وګوره موږ 4,50,000 افغانۍ موږ په عزیزي بانک وختي درلودلې چې هغه پرون موږ کاته ورته جوړه کړې، او بیا مو هم 4,00,000 افغانۍ مو د صرافي څخه پسې واړولې. اوس موږ په بانک کې څو لرو؟ 8,50,000 افغانۍ اوس موږ په بانک کې لرو. صحیح دی، دا موږ واړولې بانک ته. انشاءالله په روزنامچه کې مو د صرافي او د بانک تر مابینځ په ټرانزیکشن هم سره خلاص شوی دی. د بانک څخه صرافي ته هم په دغه شکل اوړي، د صرافي څخه بانک ته هم په دغه شکل اوړي. اوس به راسو چې پر موږ د خلکو باندې پیسې دي، شرکتونه هغو ته موږ پیسې ورکوو. جمع کرنسي افغاني، بنام کرنسي هم افغاني. اول به زه دخل به جمع ونیسم، بنام به د دخل څخه پیسې ورکوم، چاته ورکومه؟ شرکت امین لیمیټډ ته، ځکه زه خو د شرکت امین لیمیټډ څخه همیشه سوداوي کوم، نو شاید زه بې قرضدار یم هر وخت. څو ورکومه؟ فرض مثال 3,000 افغانۍ به ولیکم. صحیح دی. دلته ورته لیکمه چې وصولي نقده به شرکت امین
limited as دخل سیسو کنټرول سی کنټرول وی د دخل څخه موږ شرکت امین لیمیټډ ته 3000 افغانۍ ورکړلې صحیح دي اوس بیا راسو راپور بیا وګورو دخل ور خلاص کو نقدای حساب ته راځو او دلته هم افغانۍ او دلته هم دخل یا تجاري انتخاب کو ګور اصولي نقده په شرکت امین لیمیټډ 3000 افغانۍ د دخل څخه وتلې دي موږ 1000 افغانۍ درلودلې اوس 9000 افغانۍ پاتې دي زموږ سره په دخل کې اوس براسو کاتبه د شرکت امین لیمیټډ کاتبه را خلاصه کو د شرکتونو کاتیا چې مر خلاصه کړلې افغانۍ انتخاب کو او دلته هم شرکت امین لیمیټډ خلاصو ښه موږ خو د 1,50,000 افغانۍ وختي قرضدار وو اوس موږ دلته 3000 افغانۍ رسیدګي وکړل اصولي نقده په شرکت امین لیمیټډ از دخل څخه موږ دلته 3000 افغانۍ ورکړلې مخکې قرض موږ 1,50,000 افغانۍ وو اوس 1,40,000 افغانۍ د په موږ پسې قرض پاتې دی په دې مو هم ان شاء الله الرحمن سره خلاصو چې د دخل څخه څنګه موږ و هغه شرکتونو ته چې موږ قرضداري پیسې ورکولای سو دغه ترتیب باندې موږ کولای سو چې په ترانزیت کې یا د میرویس نیکه بس ترانسپورت یا د کمیشن کار یا د ګمرک والا ته هم په دغه ترتیب باندې پیسې ورکو دخل جمع نیسو په بنام کې هغه څوک نیسو چې موږ پیسې ورکو صحیح دی جماعت کې همیشه هغه کاته انتخاب کوي چې پیسې درته جمع کوي صحیح دی چې پیسې ورڅخه وځي لکه فرض مثال کچیر موږ یو چاته نقدي پیسې ورکو نو په جمع کې باید موږ دخل انتخاب کړو کچیر موږ یو چاته صرافي څخه پیسې ورکو په جمع کې باید موږ صرافي انتخاب کچیر موږ چاته د بانک څخه پیسې ورکو په جمع کاته کې باید موږ بانک انتخاب کړو هدف می د جمع کاته څخه دغه ځای دی صحیح دی کچیر موږ میرویس نیکه بس ترانسپورت یا کمیشن کار یا بل چاته پیسې ورکو چې هغه موږ قرضدار یو صحیح دی پیسې د چا څخه وځي د دخل څخه وځي یا د میوان بانک څخه وځي یا د صرافي څخه وځي صحیح دی یا هم موږ د مشتری څخه اخلو ته باید هغه مشتری انتخاب کو مشتری ته وایي چې وروره ته پلانکي کمیشن کار ته دغه پیسې ورکړه چې زه دلته وصول کړم زما پر تا باندې پاته دي ته رسیدګي ورته کولی شې په جمع کې باید موږ هغه کاته انتخاب کړو دا هر هغه ځای څخه چې پیسې راوځي دلته باید موږ هغه انتخاب کړو او بنام هر هغه ځای چې پیسې جمع کېږي هغه باید موږ په بنام کې انتخاب کړو صحیح سو فرض مثال د دخل څخه پیسې را باسمه په چاپ چیرې جمع کېږي چاته یې ورکوم څوک یې وړي کمیشن کار اسدالله کمیشن کار یې وړي صحیح دی دغه ترتیب باندې ټولې موږ په دغه ترتیب باندې اجرا کولی شو ان شاء الله تعالی سره مو په خلاص دی پوره ښه اوس زه اسدالله کمیشن کار ته د بانک څخه پیسې ورکوم شرکت امین لیمیټډ ته هم په دغه ترتیب باندې د بانک څخه پیسې ورکولی شم ځکه موږ قرضدار یو د دوی صحیح سو زه دلته عزیزي بانک انتخاب کوم ګوره جمع کاته عزیزي بانک او بنام شرکت امین لیمیټډ هغه ته مې وویلي دي چک مې ورکړی دی یا مې نغدې ورکړی د بانک څخه یا مې د بانک چک ورکړی دی څو مې ورکړی دي 50,000 افغانۍ صحیح دی دلته زه ورته وایم چې رسیدګي نقده صحیح دی یا وصولي نقده هر رقم چې تفصیل تاسو لیکئ به اسدالله کمیشن کار از عزیزي بانک صحیح سو دا به ثبت کړو تاریخ مو نه دی ورکړی تاریخ به انتخاب کړو کرنسي مو نه انتخاب کړی ته باید موږ کرنسي هم انتخاب کړو اوس به راسو راپورونو ته د اسدالله کمیشن کار کاته به وګورو د ترانزیت ته راځو دغه بخشونه یې ترجمه کړي دا بیا تاسو ترجمه کړي دلته به راسم زه افغانۍ به انتخاب کړو او دلته به هم اسدالله کمیشن کار چې مو انتخاب کړي په پلټنه باندې به کلیک وکړو ښه موږ خو زوړ حساب انتقال کړی اسدالله کمیشن کار یوازې زموږ 3,450 افغانۍ قرضدار وو لیکن موږ د بانک څخه دلته 50,000 افغانۍ ورکړي دي مشکل نشته یعنې تاسې د آینده کار لپاره 50,000 افغانۍ نغدي ورکړي دي اوس دی ستاسو قرضدار دی صحیح دی شپږ 50,550 افغانۍ اوس کمیشن کار زموږ قرضدار دی ځکه موږ ته ایډوانس پیسې ورکړي دي که چېرې موږ د څخه 2,000 دلته ولیکو نو بیا به که چېرې زموږ ټرانزیکشن 2,000 وای د بانک څخه به 2,000 افغانۍ راوتلي وای او دلته به درته 2,000 افغانۍ وصول شوي وای نو بیا به په ده په موږ پسې 1,450 افغانۍ پاته وای صحیح سو اوس که چېرې راسو د بانک راپورونو ته بانک وګورو چې آیا زموږ د عزیزي بانک څخه 50,000 افغانۍ وتلي دي که نه دي وتلي افغانۍ او دلته هم عزیزي بانک انتخاب کوو پر پلټنه باندې ښه موږ په بانک کې 8,50,000 افغانۍ درلودلې وختي اوس ګوره رسیدګي نقده به اسدالله کمیشن کار از عزیزي بانک دا دې موږ د بانک څخه 50,000 افغانۍ ځان ته رسید کړلې چاته مو ورکړي دي کمیشن کار څخه یې وړلې اوس موږ په بانک کې څو لرو 8,00,000 افغانۍ یوازې لرو مخکې موږ 8,50,000 افغانۍ درلودلې
نو ان شاء الله الرحمن په دې مو هم سر خلاصوي دي دغه ترتیب باندې کولی شو چې کمیشن کار ته د بانک څخه د صرافي څخه پیسې ورکړو د صرافي پیسې راوباسو دخل ته راوړو د دخل څخه پیسې یوسو صرافي ته یوسو د صرافي څخه بانک ته یوسو د بانک بیرته راوړو دخل ته نو مختلف ترانزیکشنونه تاسو په دغه ترتیب باندې اجرا کولی شئ صحیح دی